کوم سړی چې په روژه کې د خپلو سترګو حفاظت نه کوي، د غوږو دا نه کوي، د ژبې دا نه کوي، روژه په ښه شان څنګه چې د روژې آداب دي او نیول یې پکار دي، په هغه ښه روژه نه نیسي. د روژې د آدابو خیال نه ساتي. څه چې یې وویل، که درواغ ول، که ښکنځل ول، که غیبت و، کیسه کې نه وي. د دې دی مثال حکیم الامت مجدد الملت ورکړی دی. وایي لکه سړي ته چې وزیر یا بادشاه وایي چې خلکو ستاسو د ښار نه ماته یو سړی پکار دی، نو خلک را ولاړ سي یا کلي والا را ولاړ سي، د خپل کلي څه د شاه بادشاه حکیم او وزیر له ړوند کوڼ او ګونګی سړی ورولی شي. تاسو خپله سوچ وکړئ چې هغه به خفه کېږي که به خوشحاله کېږي، او دې کې به څه خیر دی؟ به نقصان راځي په انسان که پیدا به راځي. دغه شانتې ړوند کوڼ او ګونګی لکه څنګه چې هغه انسان د نماینده په توګه د کلي څخه تلل، دا په څه دلالت کوي؟ داسې هغه روژه دي، داسې هغه روژه ده چې په هغه کې انسان د حلال جایز خوراک څخه ته صبر یې، خوراک خو دې پرېښوئ، شک دې پرېښوئ، چې هغه مباح و جایز و تا پرېښوئ، چې ابدي ابدي حرام دی، غیبت دی، درواغ دی، هغه نه پرېږدي. بس په دې روژه کې بیا انسان دا مثال وکړي لکه انسان چې کوڼ ړوند او ګونګی، هېڅ نه تا څه واورېدل نبي علیه الصلاة والسلام ده، نه تا څه ولیدل، نه تا د روژې څه حقیقت باندې انسان پوه شو چې د روژې حقیقت څه دی. وکړئ سوچ پکې، یو نه یو کروڑ واره.